او چې په ژوندون یې ترې صادر شو کوو چې په ژوندون یې ترې صادر شو کوو هغه یې نن قبر له څیرې غواړي او د اهل بیت په محبت خفه شي د اهل بیت په محبت خفه شي دغه انسان اسې بانې تو ادبي او ثقافتي جرګه لوی نوښار دې نه مخکې چې زه سرپرست اعلی صاحب له دویمه مقور کوم د کلام ځای په نیت باندې پوه یم کتاب اړی راړی نو زه دا مختصر د یو منټ خپل ځکه زما کلامونه ټول د موبایل کې دي نو زه به صرف دا یو څو شعرونه عرض کم د مشرانو په اجازه چې د انوارو قافلې غواړي لکه د هجر اوږدې شپې غواړي چې د انوارو قافلې غواړي لکه د هجر اوږدې شپې غواړي لیونی داسې هم دنیا کې شته دی لیونی داسې هم دنیا کې شته دی په میخانه کې چې تسبیح غواړي او څومره چې وینې د ویښتو تاجران څومره چې وینې د ویښتو تاجران زلفې د یار خپلې اوږدې غواړي او چې په ژوندون یې ترې صادر شو کوو چې په ژوندون یې ترې صادر شو کوو هغه یې نن قبر له څیرې غواړي او د اهل بیت په محبت خفه شي د اهل بیت په محبت خفه شي دغه انسان اسې بانې غواړي او د انقلاب راوستل ګران خو نه دي نادر خان داغ صاحب د انقلاب راوستل ګران خو نه دي ښه شاعران یو څو دانې غواړي او دا چې راهي د مالک قرب کې یمه دا چې راهي د مالک قرب کې یمه دا مې هغه ځان ته نږدې غواړي